ډیپندنت په انګلیش کې ویل کېږي چې څوک په چا باندې منحصر وي، په بل باندې ډیپند کوي، په خپله باندې هغه څه نشي کولی، هغې ته ویل کېږي ډیپندنت. تاسو داسې ځان پوه کړئ چې که فرض کا ستا مثال په طور جاب نه وي او یا د بزنس هم نه وي او څه پیسې نشي ګټلی، نو په هغه ټایم کې د خپلو خرچو پوره کولو دپاره بیا ته په خپل پلار باندې یا په خپل مشر رور باندې ډیپندنت یې، په هغوی باندې منحصره یې چې هغوی ستا مدد وکړي، ځکه چې ته په خپله باندې څه نشئ کولی. دغې ته ویل کېږي ډیپندنت. او انډیپندنت ویل کېږي آزاد ته. صحیح ده، موږ وایو دا انډیپندنس ډے ده، صحیح ده، د ازادۍ ورځ ده. یعنې ته په بل چا باندې ډیپند نه کې، په بل چا باندې منحصره نه یې، یعنی ستا خپل جاب وي، خپل بزنس دی وي، په خپله باندې پیسې ګټې، تا ته د بل چا د مدد ضرورت نشته، ته انډیپندنت یې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي، د دې نه مخکې مونږه د پارټ نمبر 22 پورې آلریډي کړي دي چې په هغې کې مونږه په 13 لیسن کې کنجنکشنز شروع کړي وو. صحیح ده، که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ اول هغه وګورئ، ځکه چې په هغې کې مونږه کوارډینیټینګ کنجنکشنز آلریډي کړي دي. صحیح ده، نن زمونږ د پارټ نمبر 23 او په دې کې به مونږ کوو سبارډینیټینګ کنجنکشنز. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه، نو راځو خپل لیسن له سبارډینیټینګ کنجنکشنز. د سبارډینیټینګ کنجنکشنز ډیفینیشن دا دی چې a subordinating conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause. د دې خبرې مطلب دا دی چې subordinating conjunction هغه ټکو ته ویلی کېږي کم ټکي چې دوه clauses د یو بل سره میلاوهي، چې په هغې کې به یو clause dependent clause وي او بل clause به independent clause وي. نو کم ټکي چې د dependent clause د independent clause سره لینک کوي، جوین کوي، میلاوهي، نو هغه ټکو ته ویلی کېږي subordinating conjunctions. صحیح ده، اوس زه تاسو په ډیټیل سره په دې باندې پوه کوم چې د دې ټولې خبرې څه مطلب دی. صحیح ده، خو تاسو خپل مازغه بالکل کلاو کوئ، ځکه چې زما په خیال باندې چې په پارټس آف سپیچ دا څومره لیسنز چې تر اوسه پورې موږ کړي دي، په دې ټولو کې د ټولو نه ګران لیسن دا یو دی. صحیح ده، په دې باندې به ځان مکمل پوه کوئ. ګوره زه خو په خپله باندې پوه یم، صحیح ده، خو زه به په پښتو کې هغه الفاظ ګورم چې زه تاسو په دې باندې پوه کړم او ما ته پته ده چې دا ډېر ګران کار دی. صحیح ده، خو زه به خپل پوره کوشش کوم. ښه، واپس راځو ایکسپلینیشن له. صحیح ده، اوس په ډیفینیشن کې ما دوه قسم ټکي استعمال کړله، ډیپندنت کلاز او انډیپندنت کلاز. اوس اول به مونږ په دې دواړو باندې ځان پوه کوو. صحیح ده، ډیپندنت په انګلیش کې ویلی کېږي یعنی چې څوک په چا باندې منحصر وي، په بل باندې ډیپند کوي، په خپله باندې هغه څه نشي کولی، هغې ته ویلی کېږي ډیپندنت. په بل باندې ډیپند کوي، په خپله څه نشي کولی. تاسو داسې ځان پوه کړئ چې که فرض کا ستا مثال په طور جاب نه وي او یا د بزنس هم نه وي او څه پیسې نشي ګټلی، نو په هغه ټایم کې د خپلو خرچو پوره کولو دپاره بیا ته په خپل پلار باندې یا په خپل مشر رور باندې ډیپندنت یې، په هغوی باندې منحصره یې چې هغوی ستا مدد وکړي، ځکه چې ته په خپله باندې څه نشي کولی. دغې ته ویلی کېږي ډیپندنت. صحیح ده، او انډیپندنت ویلی کېږي آزاد ته. صحیح ده، موږ وایو دا انډیپندنس ډے ده، صحیح ده، د ازادۍ ورځ ده. انډیپندنت ویلی کېږي آزاد ته، یعنی ته په بل چا باندې ډیپند نه کې، په بل چا باندې منحصره نه یې، یعنی ستا خپل جاب وي، خپل بزنس دی وي، په خپله باندې پیسې ګټې، تا ته د بل چا د مدد ضرورت نشته، ته انډیپندنت یې. صحیح ده، نو اوس په دې ډیفینیشن کې ما وویل چې ډیپندنت کلاز او انډیپندنت کلاز. نو کلاز تاسو ته ما مخکې هم ایکسپلین کړی دی چې کلاز ویلی کېږي یو خو یې سنټنس، مکمل فقرې، او کلاز ویلی کېږي چې مکمل سنټنس نه وي خو د سنټنس یوه حصه وي. د کلاز دپاره شرط دا دی چې په هغې کې کم از کم یو سبجیکټ موجود وي او یو ورب موجود وي، که نور پکې صحیح او که نه وي. نو مکمل سنټنس خو تاسو ته پته ده، په هغې کې خو سبجیکټ هم راتلی شي، ورب هم راتلی شي، ایډورب، ایجکټیو، آبجیکټ، هر څه پکې راتلی شي. صحیح ده، په پښتو کې تاسو داسې ځان پوه کړئ چې یو خو یې خبره، مکمل خبره،
او یو یې وړه خبره صحیح ده، د خبرې یو حصه هغې ته به کلاز ویلی کیږي. نو ما تاسو ته په ډیفینیشن کې وی چې ډیپینډنٹ کلاز او انډیپینډنٹ کلاز. نو ډیپینډنٹ کلاز به بیا هغه کلاز ته ویلی کیږي کم چې په خپله باندې موږ لا پوره معنی نشي راکولی صحیح ده، هغه په خپله باندې یو پوره فکر نه وي، هغه ډیپینډنټ په بل باندې، د هغې په خپله باندې څه خاص مطلب نه وي د خبرې، څه وزن په هغه خبره کې نه وي، ځکه چې هغه ډیپینډنټ دی صحیح ده، هغه ته د نور ایکسپلینیشن ضرورت دی، هغه ته د نور مدد ضرورت دی، هغې ته ویلی کیږي ډیپینډنٹ کلاز. او انډیپینډنٹ کلاز هغې کلاز ته ویلی کیږي کم ته چې د مدد ضرورت نشته صحیح ده، کم چې په خپله باندې پوره خبره ده هغه انډیپینډنٹ ده، هغه انډیپینډنٹ کلاز دی صحیح ده، هغه ته د مدد ضرورت نشته دی. نو په اسان الفاظو کې ډیپینډنٹ کلاز هغه دی چې هغه په خپله باندې یو پوره خبره نه وي صحیح ده، او انډیپینډنٹ کلاز هغه وي چې هغه په خپله باندې مکمل خبره وي صحیح ده. دا دواړو کې دا ډیفرنس دی. اوس کم ټکې چې دا ډیپینډنٹ کلاز او انډیپینډنٹ کلاز دا دوه خبرې راجمع کی د یو بل سره یو ځای کې او پوره یو غټ یو سنټنس جوړ کی، یوه خبره ته جوړ کی، نو هغه ټکو ته ویلی کیږي سبارډینیټینګ کنجنکشن. نو کم چې دا انډیپینډنٹ کلاز دی دې ته ویلی کیږي مین کلاز، دا د سنټنس مین کلاز دی ځکه چې هغه انډیپینډنٹ دی کنه، هغه مین کلاز دی، هغه ته خو د نور مدد ضرورت نشته دی، مین کلاز دی. او ډیپینډنٹ کلاز ته ویلی کیږي سبارډینیټ کلاز. سبارډینیټ ویلی کیږي ماتحت ته یا تابع ته، سوچې د چا تابعدار وي، ماتحت وي د چا صحیح ده. نو سبارډینیټ کلاز بیا ویلی کیږي ډیپینډنٹ کلاز ته. اوس اهم پوینټ دا دی صحیح ده، انډیپینډنٹ کلاز خو په خپله باندې مکمل خبر ده، ډیپینډنٹ کلاز په خپله باندې مکمل خبره نه ده. اوس د ډیپینډنٹ کلاز کار څه دی دا مونږ ولې په دې سنټنس کې اچولی چې د هغې خو په خپله باندې څه مطلب نشته دی، په خپله باندې خو هغه پوره خبره نه ده، خو مونږ بیا په سنټنس کې لیکو ولې صحیح ده. نو د هغې کار دا دی چې کم هم مین کلاز دی، انډیپینډنٹ کلاز دی، کم چې په خپله باندې مکمل خبر ده صحیح ده. دا ډیپینډنٹ کلاز کم چې سبارډینیټ کلاز دی دا مونږ ته د هغه مین کلاز د انډیپینډنٹ کلاز په باره کې نور انفارمیشن راکوي، اډیشنل انفارمیشن راکوي، د دې صرف دا کار دی صحیح ده. که فرض که مونږ ډیپینډنٹ کلاز یوازې استعمال کوو نو مونږ په هغه خبره باندې مکمل نه پوهیږو صحیح ده. او که فرض که مونږ انډیپینډنٹ کلاز یوازې استعمال کوو نو مونږ په هغې خبره باندې پوهیږو، خو دا ډیپینډنٹ کلاز به موږ ته د هغې په باره کې نور انفارمیشن راکړي صحیح ده. نو اوس زه چې تاسو له کله اگزامپلز در کوم انشاءالله تاسو به په دې ټوله خبره باندې پوه شئ. ما ته پته ده چې تاسو به په دې ټایم کې لږ لږ شانتي لیوني شوي یاست صحیح ده چې تاسو څه ګډې وډې ویم، خو دا خبره همدغه شانتي ده، ما ته د دې نه نور اسان الفاظ نه میلاویږي په پښتو کې صحیح ده. خو زما انشاءالله امید دی چې د اگزامپل نه به تاسو صحیح پوه شئ چې زما د ټولې خبرې څه مطلب دی صحیح ده. فرض که زه یو اگزامپل اخلم او یو سنټنس پوره تاسو ته اول ویم صحیح ده. The prize will be given to whoever wins the race. انعام به ورکړی کیږي هغه چاته چا چې هم ریس وګټو. دا یو سنټنس دی، دا خو مکمل سنټنس دی. اوس په دې سنټنس کې ډیپینډنٹ کلاز هم استعمال شوی دی، انډیپینډنٹ کلاز هم استعمال شوی دی او سبارډینیټینګ کنجنکشن هم استعمال شوی دی. اوس په ایکسپلینیشن کې ما تاسو ته وی چې انډیپینډنٹ کلاز هغه کلاز ته ویل کیږي چاته چې د نور مدد ضرورت نشته صحیح ده. نو اوس تاسو دې سنټنس ته وګورئ، په دې کې دوه کلازز دي. یو کلاز دا دی چې the prize will be given to، انعام به ورکړی کیږي، د دې خبرې مطلب دا دی the prize will be given to، انعام به ورکړی کیږي صحیح ده. او دویم کلاز دی wins the race، ریس وګټي. نو اوس تاسو وګورئ په خپله باندې کم چې دا اولنۍ خبره ما وویل چې انعام به ورکړی کیږي، نو دا وګوره د په خپله باندې مکمل خبر دی، دې ته وي دا پکې انډیپینډنٹ کلاز دی، انعام به ورکړی کیږي، دا وګوره دا خو پوره خبر دی که نه. او دا دویمه خبره ما وویل چې ریس وګټي، اوس ریس وګټي دا خو په خپله باندې مکمل خبر نه دی که نه، نو دا پکې بیا ډیپینډنٹ کلاز دی. نو اوس د دې خو په خپله باندې څه مطلب نشته دی که موږ دا یوازې ووایو ریس وګټي. نو ډیپینډنٹ کلاز یوازې په خپله باندې څه وجود نه لري، یوازې که موږ استعمال کړو د هغې داسې خاص مطلب نه وي ځکه هغه ډیپینډنٹ کلاز وي صحیح ده. اوس دا دواړه کلازز دا انډیپینډنٹ کلاز کم چې دی the prize will be given to او ډیپینډنٹ کلاز کم چې دی wins the race. اوس دا دواړه کلازز مونږه په یو سنټنس کې راولو او د یو بل سره کنیکټ کړو د یو
ټکی په ذریعه سره هغه ټکی څه دی whoever the prize will be given to whoever wins the race. اوس د دینه کمپلیټ سنټنس جوړ شو. انعام به ورکړی کیږي whoever هغه چاته wins the race چا چې ریس وګټو. انعام به ورکړی کیږي هغه چاته چا چې ریس وګټو. نو دا اوس وګوره دا اوس مکمل سنټنس شولو. نو په دې کې whoever پکې subordinating conjunction دی چې هغه دا دوانه کلازز د یو بل سره میلاو کړله په یو سنټنس کې راوستله او د هغې نه مکمل کمپلیټ سنټنس جوړ کو. صحیح ده. اوس دلته کې دا یو پوینټ یاد ساتئ چې subordinating conjunction چې کم یو هم ټکی استعمالیږي نو هغه به همیشه راځي د dependent clause سره. صحیح ده. د independent clause سره به نه راځي ځکه چې هغې ته خو د نور explanation ضرورت نشته. نو د ډیپندنت کلاس سره به همیشه سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي. د هغې نه به هم تاسو ته پته ولګي چې کم یو کلاس ډیپندنت دی او کم یو انډیپندنت دی. چې د کم یو کلاس سره سبارډینیټینګ کنجنکشن لګېدلی وي نو هغه به ډیپندنت کلاس وي او چې د کم یو کلاس سره سبارډینیټینګ کنجنکشن نه وي لګېدلی نو هغه به انډیپندنت کلاس وي. صحیح ده. نو اوس تاسو دې سنټنس ته سوچ وکئ چې په دې کې چې کم دا ډیپندنت کلاس دی wins the race دا مونږ ته نور انفارمیشن راکوي د انډیپندنت کلاس په باره کې کوم چې دی چې the prize will be given to. نو the prize will be given to انعام به ورکړی کیږي. چاته به انعام ورکړی کیږي؟ نو اډیشنل انفارمیشن پکې سره راغی whoever wins the race څوک چې هم ریس وګټي. نو دغه شانتي دا د انډیپندنت کلاس په باره کې اډیشنل انفارمیشن راکوي. صحیح ده. اوس په دې اگزامپل باندې تاسو غور وکړئ چې ما اول په سنټنس کې لګولې دی انډیپندنت کلاس او بیا ما لګولې دی subordinating conjunction او په آخر کې ما لګولې دی dependent clause. صحیح ده. نو دا خو ما یو سنټنس وی خو ضروری نه ده چې همیشه به سنټنس هم داسې جوړیږي. داسې هم کیدای شي چې subordinating conjunction به د سنټنس په اوله کې راځي او ورپسې به بیا dependent clause راشي او بیا به independent clause راشي. صحیح ده. نو هغه شانتي هم کیدای شي. مثال په تور زه یو بل اگزامپل واخلم چې if the weather is hot tomorrow که سبا موسم ګرم وو we can go to the beach نو مونږه بیچ ته تلی شو. دا یو کمپلیټ سنټنس دی. په دې کې دوه کلازز دي. یو کلاز پکې دا دی چې the weather is hot tomorrow سبا موسم ګرم دی. دا یو کلاز دی. صحیح ده. او دویم کلاز څه دی we can go to the beach مونږه بیچ ته تلی شو. دا دویم کلاز دی. نو اوس په دې کې تاسو سوچ وکئ چې په دې کې بیا ما پوره سنټنس څه ویلی دی if the weather is hot tomorrow که سبا موسم ګرم وي we can go to the beach نو مونږه بیچ ته تلی شو. نو ما پکې subordinating conjunction کم یو استعمال کو if په دې ټیم کې subordinating conjunction دی ځکه چې د هغې په وجه باندې مونږ دا دواړه کلاس د یو بل سره میلاو کړي دي. نو اوس په دې سنټنس کې تاسو وګورئ چې کم subordinating conjunction راغلی دی او دا هغه خو تاسو ته ما پیله وی چې هغه به د ډیپندنت کلاس سره راځي که نه. نو subordinating conjunction د سنټنس په اوله کې راغلی دی بیا ورپسې ډیپندنت کلاس راغلی دی او په آخر کې انډیپندنت کلاس راغلی دی. خو دلته کې به یو د ګرامر د لیکلو دپاره رولز دا یاد ساتئ چې که فرض کا انډیپندنت کلاس د سنټنس په اوله کې راشي او ډیپندنت کلاس وروسته راشي او په مینس کې subordinating conjunction راشي یعنی دا موږ چې کوم اولنی اگزامپل اخیستی و چې the prize will be given to whoever wins the race په دې سټایل کې یو سنټنس ولیکلی شي نو په هغه ټایم کې په پوره سنټنس کې به کاما بالکل چرته هم نه وي. صحیح ده. پوره به کمپلیټ یو سنټنس وي. خو که فرض کا یو سنټنس په دې ترتیب سره راشي چې اول subordinating conjunction ولګي او ورپسې dependent clause ولګي او په اخر کې independent clause ولګي یعنی د دوانو کلاز ترمنځ subordinating conjunction نه وي subordinating conjunction په اوله کې راشي نو په هغه ټایم کې بیا د دوانو کلاز ترمنځ کامل لګي. صحیح ده. اوس یو پوینټ یاد ساتئ چې دا سنټنس زه په دوانو طریقو باندې ویلی شم. زه داسې هم ویلی شم چې if the weather is hot tomorrow we can go to the beach او یا زه داسې هم ویلی شم چې we can go to the beach if the weather is hot tomorrow. د دوانو معنی او مطلب بالکل یو شانتی دی او دوانه فقرې صحیح دي خو په لیکلو کې به پکې فرق بیا راځي د کامې. که فرض که زه ووایم چې if the weather is hot tomorrow we can go to the beach نو بیا به پکې کامه په مینس کې لګي ځکه چې دوانه کلاس یو بل سره جوخ راغله یو بل سره نږدې راغله نو د دوانو کلاس د یو بل نه جدا کولو دپاره به پکې بیا کامه لګي. خو که فرض که زه داسې ووایم چې we can go to the beach
if the weather is hot tomorrow نو په دې کیس کې به بیا کامه په مینځ کې نه لګي ځکه چې د دوانو کلازو ترمنځ already subordinating conjunction راغلی دی. نو دا یو پوینټ په خپل ذهن کې یاد ساتئ. صحیح ده؟ نو دا خو نن ما صرف ایکسپلینیشن تاسو ته وکړو. زما امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یا ماته پته ده چې تاسو به څه نه څه مازغه تاو شوي را تاو شوي وي. صحیح ده؟ خو ما خپل پوره کوشش وکړو چې تاسو په دې باندې پوه کړم. اوس سبارډینیټینګ کنجنکشن ډیر شی ټکي دي او ډیر اهم ټکي دي. تاسو څه وایي منو ډیر زیات اهم دي. په پښتو کې هم موږ دومره ډیر دا استعمالو. صحیح ده؟ نو نننې لیسن زما په خیال چې دومره کافي دی. په دې کې صرف په دې ډیفینیشن باندې تاسو ځان پوه کړئ او دا دوه ایگزامپل زما ووایو. ان شاء الله په نیکسټ لیسن کې به موږ صرف او صرف کم چې سبارډینیټینګ کنجنکشنز کم ټکي دي نو موږ به صرف د هغې معنی کوو او د هغې لپاره به یو ایگزامپل استعمالو ځکه چې ډېر شی ټکي دي. تقریبا 20-25 خو زما لیست جوړ شوی دی. صحیح ده؟ نو هغه به موږ په نیکسټ لیسن کې کوو. خو په نیکسټ لیسن باندې د پوهېدو لپاره هم ډېر ضروري ده چې تاسو په دې ننني لیسن باندې ځان ښه صحیح پوه کړئ. ما ته پته ده چې تاسو په مازغه ګډوډ شوي خو دا ویډیو یو ځل بیا وګورئ. ځان ته نوټ جوړ کړئ چې ځان پې څنګه پوه کوئ په کومه طریقه پوه کوئ. نو ځان پې ښه صحیح پوه کړئ. را روان لیسن ډېر امپورټنټ دی بیا. صحیح ده؟ نو زما امید دی چې څه نه څه به تاسو د ننني لیسن نه زده کړي. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. لایک او شیر ځنه هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.